کورنۍ اړخ کورنۍ اړخ چې دلته اسلامي امارت ملي سوله کې یا د قطر د سولې په پروسه کې اساسي ونډه لري او د دې سولې اساسي لاسته راوړونکي دوی دي. یعنې داسې یو بل ډول درته ووایم د قطر تړون د دیموکراسۍ لاسته راوړنه نه ده، د امارت لاسته راوړنه. عرض کوم د قطر تړون د کابل د فرمانونو لاسته راوړنه نه ده. د قطر تړون د اسلامي امارات د 20 کلن د جنگ او جهاد لاسته راوړنه ده. وخت چې د دوی لاسته راوړنه ده، راتلونکي صلح هم د دوی لاسته راوړنه ده. پس د سولې مدیریت له دوی سره ده، د سولې رهبري له دوی سره ده. دغه څوک چې تر اوسه پورې په دغه لړۍ کې نه دي شامل سوي، نه دي داخل سوي، بین الافغاني مذاکراتو کې به ورو ورو هغوی داخلوي. څوک به یې داخلوي؟ اسلامي امارت به یې داخلوي. دوی ځان ته استقلال یا مدیریت نه لري. او هغه څوک چې مخالفت کوي، مخالفت به داسې وي چې څوک د سولې پروسې سره مخالفت وکړي لکه سر چې تیږې سره جنګوي. د هغو په یو مرحله کې ماغزه باد کیږي او په نتیجه کې به یو عمومي ډزبندي ته موږ رسیږو چې یعنې سیاسي سوله به تامینېږي او دلته به په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکمیت پیدا کوي. له دې نه وروسته ځو موږ اجتماعي سولې ته. د افغانستان بیا رغونه ده، د قانون تطبیق ده، د یو ښه اسلامي حکومت جوړول دي. لومړی دا مهم دي څوک چې له کابل څخه ځي، ما مخکې عرض کوم دا په رښتینولۍ باید ولاړ سي، په صداقت. دا باید په صداقت باید ولاړ سي. فکر کوو هغه طرف په صداقت کې دی. دا سوله د هغوی لاسته راوړنه ده. دا د سولې میدان هغوی جوړ کړی ده. دوی ځي هلته یو چوکۍ ورته ږدي چې د دې سولې په میدان کې کینی. په هغه چوکۍ به دوی کینی. دوی که په صداقت ولاړله، دوی که په رښتینولۍ ولاړله، یو ډول نه یو ډول به دوی هغه د سولې ملي لړۍ سره مرسته کړې وي. او که په رښتینولۍ سره ولاړله، په بې صداقتۍ سره ولاړله، د ځان د ګټو د پاللو په خاطر ولاړله، د تنظیمي ګټو پاللو په خاطر ولاړله، په بله مرحله کې به سر له تیږې سره جنګېږي او ماغزه به یې باد کېږي. اما صرف دوی به بیا وکولی سي لکه څنګه چې د زندانیانو پروسه اوږده کړله، 6 میاشتې پرې تېرې کړې، دوی بیا کولی سي لږ او ډېر د سولې پروسه ټکنۍ کړي، اما درولی نه سي. هغه یو په ډېر قوي ځواک سره مخ په وړاندې باندې ځي او هغه به په نتیجه کې بریالیتوب ته رسي. پلاوی وایي، یعنی دا پلاوی هم 50% ډاکټر صاحب عبدالله ده، 50% ډاکټر صاحب غني ده. دا یو مشارکتي پلاوی ده، یو سهامي پلاوی ده. موږ وغواړو که ونغواړو دغه پلاوی به د دغه دوه ډلو ګټې ساتي. د دې دوه ډلو د ګټو د خوندي کولو لپاره به کار کوي. دوی باید په داسې یو عقیده باندې ولاړ سي چې یو څه قرباني د دوی په ذهن کې وي او هغه قرباني د چوکۍ ده. زموږ 120 نفره افغانان چې دا 20 کاله قدرت په لاس کې درلوده، د یو سیاسي قربانۍ ته باید حاضر سي چې دغه سیاسي چوکۍ خپله قرباني کړي له سولې نه او تر څو د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. نو د دوی بل فکر دغه وي چې دوی باید یو سیاسي قربانۍ ته آمادګي ونیسي او پرېږدي چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې چې دوی هم پکې ونډه لري، هلته یو ښه سوچه اسلامي حکومت راسي، نوی نظام منځته راسي او هغه نوی نظام د افغانستان او د افغان ولس اراده تمثیل کړي. لومړی باید عرض کړم چې طالبانو په بشپړ ډول باندې د ملت ملاتړ له 20 کاله له ځان سره درلوده. طالبانو په یو عادي توپک، په وږي نس، په چپلقې په پښو او د افغانستان ګوټ ګوټ کې د نړۍ یو ستر زبرځواک سره جنګ وکړه او جنګ کې بریالیان سوله. دا د دې راز فقط دوه شی ده. یو دا چې طالبانو قوي عقیده درلودله او بل دا چې د ولس پراخه ملاتړ یې ځان سره درلوده. او امریکایان نن وځي او خدای وکړي چې سبا هغه اجتماعي سوله چې کېږي د افغانستان په بیا رغولو کې دوی خپل بلدوزر راولېږي افغانستان ته، تراکتور راولېږي افغانستان ته
او د افغانستان په بیا رغونه کې صادقانه ونډه واخلي هلته به ورسره اختلاف نه وي او دغسې جنګونو کې چې د خلکو ملاتړ نه وي هیڅ یو ازادي بخښونکی ځواک نه کامیابیږي. مونږ که ویتنام ته وګورو، مونږ که انګولا ته وګورو، مونږ که په لساو نورو مملکتونو ته وګورو، نو پر دې بنسټ باندې دلته طالبانو سره د ولس ملاتړ هم و او قوي ایډیالوژي، دین، مذهب، باور هم و او دا دواړو یو بل ته لاس سره ورکه او دوی سره بریالي کړل. اما راځو راتلونکي حکومت جوړولو ته. طالبان نه غواړي انحصاري حکومت رامنځته کړي، تر کوم ځای چې زه پوهیږم ټول افغانان به یو ډول نه یو ډول په دغه راتلونکي حکومت کې ځان وویني. منتها هلته بیا دا فیصدي نشته چې 10% دغه ته ونډه ورکړه، 50% دغه ته ونډه ورکړه، دا شیان نشته ده. ملي حکومت به وي، ملي حاکمیت به وي او له ملي ګټو نه به ساتندویي کوي او له نړیوالې ټولنې سره به هم ښه روابط ولري، ګاونډیو سره به هم ښه روابط ولري او په دې هیله یم زه چې په هغه وخت کې ټول هیوادونه راسي په ګډه د افغانستان د بیا رغونو لپاره کار وکړي او افغانان طبیعتا زه په دې باور یم چې د طالبانو په مشرتوبه یو ښه حکومت جوړ کړي. زه غواړم یو کوچنی تبصره په عقیده باندې ولرم. دا دوستان چې زموږ 20 کاله په کابل کې حاکم و، د دوی عقیده دیموکراسي وه او هغه نیمه سیکولر دیموکراسي وه. دا شعار و، دا تیوري وه، دا ایډیالوژي وه، دا اندیشه وه. اما عمل کې دوی هیڅ نوع دیموکراسي ارزښتونو باندې باور نه درلوده. د قانون په حاکمیت باندې ورور وژل په هیڅ ټکي د اسلام کې جواز نه دی.